بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دے فرمائی: كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال: زی ورځ د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سره رسته په سوارلی ناسوم. فقال چې وی فرمایل: یا غلام ویلک انی اعلمک کلمات، زتا ته یو څو کلمې خیم. احفظ الله یحفظک، دا کلمې یاد کا نو الله جل شانه بستا حفاظت وکي. احفظ الله تجده تجاهک، تا الله یاد کړه نو تبا الله جل شانه مخامخ عمومی. اذا سألت فاسأل الله، کله چې ته سوال کوې نو الله جل شانه نه سوال کوه. واذا استعنت فاستعن بالله، کله چې مدد غواړي نو الله جل شانه نه مدد غواړه. واعلم ان الامه، په دې خبره ځان پوی که چې ټول امت لو اجتمعت راجمع شي په دې خبره علی ان ینفعوک بشیء، چې تا ته څه فایده درکي، نو لم ینفعوک الا بشیء قد کتبه الله لک، نو نشي درکولی الا بشیء مگر هغه شی چې قد کتبه الله لک، یعنی هیڅ قسم تا ته څه فایده نشي درکولی مگر هغه شی به تا ته رسیږي چې قد کتبه الله لک، چې الله جل شانه تا ته په تقدیر کې لیکلی وي. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء، که چېرته ټول امت په دې خبر راجمع شي چې تا ته څه نقصان درکي، نو لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، نو هیڅ نقصان تا ته نشي درکولی مگر هغه چې څومره الله جل شانه ستا په تقدیر کې لیکلی وي هغه به تا ته رسیږي، دې نه علاوه نه رسیږي. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه اوچت شوي دي او وجفت الصحف او کاغذونه اوچت شوي دي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي. روایت کړی د امام ترمذی رحم الله فرمایي چې دا حدیث چې دی دا حسن دی او صحیح دی. وفي رواية غير الترمذي، او غیر ترمذی نه په نورو روایتو کې هم دا راغلی چې هغه الفاظ داسې دي چې احفظ الله تجده امامک، تا الله جل شانه یاد کا نو تبا الله جل شانه عمومی خپل وړاندې امامک. تعرف الى الله فی الرخاء، تا الله جل شانه پیژنه په نرم ښکلي حالت کې، خکولی حالت کې الله رب العزت چې دی او پیژنه. نو یعرفک فی الشده، نو تا به را یاد کړي الله رب العزت کله په سختۍ کې. واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک، په دې خبره ځان پوی که چې کم شی تا ته درونه رسیدو نو په دې پوه شه چې هغه ستا نه او نه تا ته در رسیدو. وما اصابک لم یکن لیخطئک، او کم شیز چې تا ته در ورسیدو نو دا به ستانه وو، او یعنی تا ته به دا در رسیدو بلکې دا به خامخا تا ته در رسیدو. نو بیا مخکې فرمایي چې واعلم ان النصر مع الصبر، په دې خبره پوه شه چې الله جل شانه مدد چې دی دا د صبر سره وي. وان الفرج مع الكرب، او خوشحالي د تکلیفونو سره وي، کرب تکلیفونو سره وي. وان مع العسر یسرا، او په هره سختۍ پسې اسانی وي. نو په دې حدیث شریف کې راله چې دا خبر راله په هغه کې اول احفظ الله تجده، احفظ الله یحافظک، یعنی تاسو د الله جل شانه د حکمونو حفاظت وکړئ. نو علما د دې معنی داسې کوي چې تاسو د الله جل شانه حکمونه حفاظت وکړئ نو الله جل شانه بس تاسو حفاظت وکړي. لکه څنګه چې دا قرآن عظیم الشان کې ارشاد باری تعالی دی
اوفو بعهدي اوفي بعهدکم، تاسو زما سره چې کمې وعدې کړي هغه پوره کوي، نو زه به ستاسو خپلې وعدې پوره کړم چې تاسو سره ما کم کړي. او بل ذکر راځي ان تنصروا الله ینصرکم، تاسو د الله جل شانه دین حفاظت کوونکي جوړ شئ او الله جل شانه بس تاسو حفاظت وکړي. نو بیا احفظ الله تجده تجاهک، د الله جل شانه حقونه خیال ساته نو الله جل شانه بس تاسو حفاظت وکړي. محدثینو کرامو د دې مختلف توجیهات بیان کړي. مثلا تاسو د الله جل شانه د حقونه خیال وساتئ، یعنی څنګه حقونه چې کم شیانو کولو حکم یې درته کړی دی هغه وکړئ، چې د کم شیانو نه منع فرمایله هغه نه منع شئ. نو په داسې صورت کې به الله جل شانه ستاسو خیال وساتي، تاسو په دنیا کې هم د هر قسم مصیبت نه بچئ او په آخرت کې به هم د عذاب نه، د رب العالمین د عذاب نه بچئ. او بیا فرمایل چې واذا سألت فسل الله، کله چې هم سوال کوي نو چا نه کوي، د الله جل شانه نه کوي. نو په دې باندې الله جل شانه چې ډیر زیات خوشحاليږي. کله هم د دنیادارو خلکو نه چې سوال کوي نو هغې خفه کیږي. د دنیادارو نه چې دی دا سوال مه کوئ، د الله جل شانه نه سوال کوئ. که دنیادار نه چې یو دو ځله موغته هغه په دې باندې خفه کیږي. قرآن عظیم شان کې راځي چې وقال ربکم ادعوني استجب لکم، ستاسو رب فرمایلی دی چې زمانه سوال کوئ زه به ستاسو سوالونه قبلوم. نو الله رب العزت نه غواړئ. او بیا واعلم ان الامه لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء، په دې خبره پوه شه چې ټول امت ته د څه فایده رسول غواړي هغه به تا ته هیڅ قسم فایده ونه رسوي، ځکه چې نفع او نقصان مالک صرف او صرف یو ذات باری تعالی دی. بس همدې ذات ته په هر حال کې رجوع کوئ، دین علاوه چې څوک تاسو ته نفع نقصان نشي رسولی. او بیا په دې کې دغه خبر رااله چې رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه اوچت شوي دي او کاغذونه اوچت شوي دي، یعنی کم حکمونه چې لیکل غوښتل هغه لیکل شوي دي. تر قیامته پورې دا تقدیر او قسمت فیصلې چې دي دا لیکل شوي دي په لوح محفوظ کې لیکل شوي دي. لوح محفوظ چې دی بیا هغه داسې بیا تاسې تاو شوی دی او کېښودل شوی دی. اوس په دې کې هیڅ قسم تغیر او تبدیل نه راځي. او د صحیفو اوچېدو مطلب دا دی لکه څنګه چې کاتب کاغذ ولیږي که نه بیا قلم کېږدي، نو دغه شان الله جل شانه په لوح محفوظ کې هر څه ولیکل، تر قیامته پورې چې څه کېږي هغه ټول پکې ولیکل شوه. نو قلم یې اوچت کړو کاغذ یې داسې راتاو کړو. نو په دې کې اوس هیڅ قسمه تغیر او تبدیلی نه راځي. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو نصیحت فرمایلی دی چې په هر مسلمان باندې لازم دی چې دا حدیث شریف چې دی ځان ته مخې ته کړي او خپل ټول حرکات سکنات د دې حدیث مطابق جوړ کړي، دې دپاره چې دنیا و آخرت کې دا کامیاب شي. او چې کامیاب شي کامیابی سره سره د الله جل شانه د رحمت مستحق دغه کس وګرځېږي. نو بل روایت چې دی په دې باب کې الرابع سلورم نمبر عن انس رضی الله عنه قال سیدنا انس رضی الله عنه روایت دی فرمای انکم لتعملون اعمالا بشک تاسو سداسی عملونه کوي هي ادق فی اعینکم من الشعر چې هغه عملونه ستاسو په نظر کې د ویښته هم زیات کمزوري دي. ادق یعنی باریک او نری کمزوري فی اعین ستاسو په سترګې کې من الشعر د ویښتانو نه هم، یعنی هغه عملونه چې ستاسو په نظر کې د ویښتانو نه هم زیات کمزوري دي. کنا نعدها علی عهد رسول الله، لیکن دغه عملونه به مونږه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په عهد په زمانه کې مونږ بشپارل من الموبقات، د هلاک کوونکو نه به مونږ دغه شمارل. فرمای کنا نعدها علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات، لیکن دغه عملونه به مونږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هلاکونکي ګناهونو نه به دغه شمارل. یعنی تاسو چې کوم عملونه د ګناه والا کوئ او بیا یې کمه ګڼئ سپک ګڼئ، حال دا چې همدا ګناهونه به مونږ داسې ګڼل چې په دې سره انسان چې دی دا تباهۍ سره مخ کیږي.
نو دا روایت کړی دی رواه البخاری، امام بخاری رحمه الله. نو الموبقات المهلکات، موبقات معنا د هلاک کون کی. نو دلته لتعملون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشعر، یعنی کم عملونه چې ستاسو په نظر کې د ویښته نه هم زیات کمزوري دی او معمولی لیدل کیږي. مطلب دا چې په انسان کې د الله جل شانه نه خوف او یره پرته وي، نو هغه انسان د ګناه جرأت نشي کولی چې طاقت یې څومره هم کیږي، بیا به انسان چې دی هغه ګناهونه جرأت به نه کوي او دینه به ځان ساتي. او دغه چې د صحابه کرامو کې موجود و هغه به نه کول، یعنی ګناهونو هغوی به دا کوشش نه کولو، ځکه چې د هغوی په زړونو کې د الله جل شانه ویره وه. نو که یو کس کې د الله جل شانه یره وي، نو هغه به د ګناهونو کوشش نه کوي، ځکه هغوی د وړو ګناهونو نه هم د ځان بچ کولو، یعنی د هلاکت سبب به یې ګڼلو. نو لویه وجه دا وه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحبت به وجه دا کیفیت یعنی په درجې د اتم ورته حاصلو. لیکن د عهد رسالت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زمانې نه وروستو دا کیفیت په تدریج ختمېدو، تر دې چې انس رضی الله عنه مبارک خپل تابعینو ملګرو ته وفرمایل اوس هغه وخت را رسېدلی چې کومه ګناهونه چې موږ به د هلاکت ذریعه ګڼل، اوس هغه ګناهونه چې دي معمولي ګڼل کیږي. نو دینه معلومه شه چې انسان باید د خپل زړه کې د الله جل شانه نه یره پیدا کړي، چې کله هم د انسان په زړه کې د رب العالمین یره وي، نو هغه بیا دا نه وي چې وړه ګناه ده او دا لوی ګناه ده، هغه به یعنی مطلب هغه به دې یریږي، هسې نه چې هلاک شمه، ځکه چې ټول قومونه هلاک شوي دي هغوی د ګناهونو د وجې نه. قرآن عظیم الشان کې وګورئ څومره قومونو باره کې راځي. په یو بل حدیث کې راغلی دي چې مؤمن سړی ګناه داسې ګڼي لکه چې په هغه باندې چې غر را پروزي، غر پرېوتل څومره سخت وي، دومره په هغه باندې دا سخت وي. او غیر مومن ګناه داسې ګڼي چې په پوزه یې چېرته یو مچ ناست وي هغه یې وشړي، یعنی پته مو نه لګي. نو یعنی داسې ځان بچ کول د مؤمن صفت داسې دی، او داسې پکار هم ده چې مونږ او تاسې د ګناهونو نه ځان بچ کو. د ګناهونو نقصانات ډیر زیات دي. پنځم الخامس پنځم روایت عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال سیدنا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله تعالی یغار، بشک الله جل شانه ډیر زیات غیرتی ذات دی، و غیرت الله تعالی او الله جل شانه ته ډیر زیات غیرت ورزي په دغه خبره ان یاتی المرء چې راتکو کې یو کس ما حرم الله علیه چې الله رب العزت هغه حرام کړي منع کړي وي، یعنی ان یاتی المرء ما حرم الله علیه چې انسان هغه کار ته راشي او وی کی چې کم کار الله جل شانه منع کړي او حرام کړي وي. متفقن علیه، دا حدیث شریف متفقن علیه، امام بخاری و مسلم دواړو راغسي. والغیرة بفتح الغین واصلها الانفه، و غیرت چې یعنی دا غیره چې په فتحې د غین سره شي د دې معنا دا راځي یعنی خودداری عزت. دلته رالی یغارو یعنی غیرت کول، حرمه چې یو شی حرام شي. نو ان الله تعالی یغار ان یأتی المرء وغیرة الله تعالی ان یأتی المرء ما حرم الله علیه. الله رب العزت ډیر زیات غیرتی ذات دی، نو الله جل شانه ته ډیر زیات غیرت ورزي په دغه خبره چې انسان هغه کار ته راشي او وی کی چې الله رب العزت د هغه نه منع فرمایلی او هغه حرام کړی وي. نو په دې حدیث شریف کې رااله ان الله تعالی یغار، یعنی غیرت لفظ رالو. نو غیرت مطلب څه دی؟ ګورئ د غیرت لفظ په پښتو کې دوه معناګانې لري. اول دا چې کم سړی په دې نیت یو بد کار کوي چې هغه داسې وي چې ما څوک نه ویني،
یا یو داسې کار کوي بذات خود هغه کار بد کار نه وي خو نور خلکو په مخ کې کول هغه چې دی هغه عیب ګڼل کېږي هغه عیب وي. نو په دې حالت کې چې څوک ورته مخې ته راشي او هغه خلک یې عیب ګڼي داسې یو کار کوي نو هغه سړی چې دی سمدستي هغه کار پرېږدي او په ټولو کوشش کوي ځکه چې د خلکو په مخ کې عیب وي. یو خدا شو. دویمه معنی دا ده چې کم پلار یا مشر خپل ماتحت په سختۍ سره د کم کارونه چې دی هغه منع کړي د منع کولو باوجود هغه کشر یا زوی د پلار یعنی چې څوک هم وي هغه په مخ کې دغه چې دی منع کړي وي هغه کار کوي. نو په دې ځای کې چې دی دغه دویمه معنا چې دی دا مناسبه ده. نو الله رب العزت ځینې کارونه په خپل مخلوق باندې منع کړي دي او د دوی پکې فایده ده. اوس چې دا مخلوق بیا دا کار کوي او بې غیرتي کوي نو د دې په وجې یعنی دینه خدا منع شوی دی نو په دې باندې الله جل شانه ته غوسه ورځي او کله الله رب العزت چې دی د مصلحت د وجې نه په هغه وخت کې سزا نه ورکوي. عموما چې دی الله رب العزت خپل کرم او فضل په بنا باندې سزا سمدستی نه ورکوي بلکې خپل بنده ته مهلت ورکوي دې دپاره چې مخلوق توبه وباسي. که هغه توبه وکړه نو بیا خو الله جل شانه ډیر زیات مهربانه ذات دی هغه خپل رحمت او شفقت ورته متوجه کي هغه چې دی هغه معاف کي هغه توبه قبوله کي.